هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي یې پر کرنه او مالدارۍ تکیه لري. له همدې امله د حیواني روغتیا ساتنه او د ناروغیو مخنیوی د مالدارانو لپاره ځانګړی ارزښت لري. د هلمند ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په اوږدو کې د مالدارۍ د پیاوړتیا او د حیواني ناروغیو د کنټرول لپاره پراخ خدمات ترسره کړي دي. د یاد ریاست د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر ملا نعمت الله انصاري وویل چې د تیر کال په ترڅ کې ټول 3,86,800 غټ او کوچني حیوانات د بیلابیلو ساري ناروغیو پر ضد واکسین شوي دي. د نوموړي په خبره دغه واکسینونه د طاعون، تبخ، انتروکیمیا، لمپي سکن او چچک ناروغیو د مخنیوي په موخه تطبیق شوي دي، ترڅو د مالدارانو مالونه له مرګ ژوبلې او مالداران له اقتصادي زیانونو څخه خوندي وساتل شي. هغه زیاته کړه چې د واکسیناسیون ترڅنګ د حیواناتو د درملنې په برخه کې هم پراخ خدمات وړاندې شوي دي. د مرکز لښکرګاه ولسوالیو په کچه د فعالو ویترنري کلینیکونو له لارې 1,01,328 غټ او کوچني حیوانات تداوي شوي دي، چې پکې د بیلابیلو موسمي او ساري ناروغیو درملنه شامله ده. ښاغلی انصاري وایي چې د حیواني ناروغیو مخنیوی یوازې په واکسین او درملنه نه بشپړیږي، بلکې د مالدارانو عامه پوهاوی هم خورا مهم دی. همدې موخې ته په کتو د مسلکي ویترنرانو او تخنیکي کارکوونکو له لوري مالدارانو ته وخت په وخت اړینې سپارښتنې او مسلکي لارښوونې شوي دي، ترڅو د خپلو حیواناتو ساتنه په سمه توګه ترسره کړي. د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر زیاته کړه چې هلمند د مالدارۍ لپاره مناسب اقلیم او پراخ څړځایونه لري، او که د حیواني روغتیا خدمتونه لا پیاوړي شي نو مالداري به د خلکو د اقتصادي ودې او د کورنیو عایداتو په لوړولو کې لا هم مهم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې هلمند ولایت کې زرګونه کورنۍ د غواوو، پسونو، وزو او اوښانو له روزنې خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي. په وروستیو کلونو کې د حیواني ناروغیو د مخنیوي، د ویترنري خدماتو د پراختیا او د مالدارانو د پوهاوي لپاره هڅې چټکې شوي دي، ترڅو د مالدارۍ سکتور پیاوړی او د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي.